بسم الله الرحمن الرحیم. د علم صرف نن دویم درس ده، اولین او نن څلورمه صفحه زمانه څه ته وایي. نو فاستر سرته وګورئ، د فعل نه لاندې زمانه یې لیکلې. محترمو، نو زمانه وخت ته وایي، وخت، زمان کنه، وخت. په حال چې موږ اوس دلته واقع یو، حال زمانه ده. پرون ورځ تېره سوه، تېره جمعه، تېره میاشت، تېر کال، هغه تېره زمانه ده. سبا به څه کېږي موږ خبر نه یو، دې ته آینده زمانه وایي. صحیح ده. دلته څه لیکلي؟ زمانه په درې قسمه ده: ماضي، حال، مستقبل، استقبال. کنه ماضي تېر کې څه تېر شوي دي. مثلا ته تېر کال مدرسه کې داخله کړې، دا تېره زمانه ده، ماضي. فعل حال اوس مدرسه کې درس وایي، دا حال زمانه ده، جریان لري. او مستقبل آینده کې به بیا ته دا درس نه خلاصېږي، علم نه فارغېږي، بخاري شریف نه، دا آینده زمانه ده. خو بیا عربان یو کار کوي، دغه د حال او مستقبل دواړو ته مضارع ټکی ورکوي. څه ورکوي؟ مضارع. څه دا به زده کوئ ښه. حال او مستقبل دواړو زمانه ته څه وایي؟ مضارع. مضارع که نوم یاد څه بیا به داسې معنا کوي، مثلا ینصرو، نو زید هغه مرسته کوي یا به یې وکړي، نو دا مضارع کې بیا دواړه زمانې دوی راخلي. صحیح ده، اساني لپاره. ښه، نو څه وایي؟ ماضي تېره شوې زمانې ته وایي، حال موجوده زمانې ته وایي، مستقبل راتلونکي زمانې ته وایي. صحیح شوه. مخته ځو، داسې له مخې یو ریوايو دا کتاب بیا وروسته تشریح کوو انشاءالله. فعل پر نحوه کې موږ ویلی وه بله ورځ چې فعل ځینې اصل خو درې قسمه ده، چې ماضي، مضارع او امر حاضر ده. ځینې په څلور قسمه کوي، ځینې پنځه قسمه کوي. پنځه قسمه موږ ویلی وو چې نهي ده که نه، او نفي ده، دا ورته اضافه کې پنځه قسمه راځي. نو دوی څه وایي؟ فعل ماضي هغه فعل اوس تشریح کوي. فعل ماضي هغه فعل ته وایي چې په تېره شوې زمانه باندې دلالت کوي، لکه ضربه یا ضربه، یو اینې هو فاعل ده، یو سړي په تېره شوې زمانه کې وهل کړي. تېره زمانه څومره مخکې دغه معلومات نشته، پرون دا یو ساعت مخکې ده، تېر کال ده. بیا ماضي راځي، بیا ماضي خپله څو قسمونه لري. ښه، ماضي قریبه ده، بعیده ده، صحیح ده، استمراري ده، اب انشاءالله په خپل جګې راسي. یا لکه قتله، سړي قتل کړی و مخکې، دحرجه، داسې نور که نه. د ماضي اخري حرف همیشه مفتوح وي، دا قاعده زده کوي. د ماضي اخري حرف به څنګه وي؟ همیشه به فتحه لري، زبر. ناسواره را باندې چې دي، را د لام کلمه ده که نه. ناسواره بر وزن فعله، منع بر وزن فعله. د اخري حرف را ده، او منع کې اخري حرف عین ده، ضربه کې اخري حرف با ده. نو فتحه ده که نه؟ قتله لام باندې فتحه ده، ضربه با باندې فتحه ده، دحرجه جیم باندې فتحه ده. د بیا رباعي ده. ښه، دحرجه بیا رباعي ده، قتله ثلاثي ده، وروسته بیا راسي. نسواره ثلاثي ده، را باندې چې ده فتحه ده که نه. منعه ثلاثي ده، فتحه ده. نو دا د فعل ماضي نښه دا ده چې اخري حرف فتحه لري، مبني په فتحې ده. صحیح ده. فعل مضارع هغه فعل ته وایي چې په موجوده یا راتلونکي زمانې باندې نه، حال زمانه هم کې شامله ده او آینده هم کې شامل، دواړو ته بیا مضارع وایي. دلالت وکړي، لکه یضربو، وهل کوي یا به وهل وکړي هغه یو سړی په راتلونکي زمانه کې، یعنې وهل کوي فی الحال، او یا به یې وکړي په آینده زمانه کې، دواړه زمانې پکې راغلي. او دلته مې قاعده زده کړي، د مضارع اخري حرف همیشه مضموم وي. مضموم خو پېژنئ که نه، چې ضمه ورباندې وي پیش. یضربو یعنې تضربو، او تاسو وایئ چې یضربانې، دې کې خو نشته یضربانې که نه، یضرب یضربان یضربونه که نه. نو هغه بیا خپل حالات یې راځي که نه، چې دا مرفوع په الف سره ده که نه، یضربانې. اوس پرېږدئ. او دریم امر حاضر یا امر دوی لیکلی، هغه فعل ته، دام فعل ده که نه، هغه فعل ته وایي چې د یو کار حکم پکې شوی وي. لکه اضرب، وهل وکړه یو سړی، انت پکې پټ ده که نه، انت یې ضمیر ده، اضرب انت، ته وهل وکړه فی الحال، اله امر ده که نه. او تاسو ته مې ویلي ځینې کتابونه پنځه قسمه لیکلي، نهي دا هم کې راخیستې ده، نفي هم کې راخیستې ده. ګورئ، نهي هغه فعل ته وایي چې په دې کې د یو کار نه منع موجوده وي. لکه لا تضرب، ته وهل مه کوه، یعنې منع ده که نه، مه کوه. لا تضرب مه کوه، لا تنصر مرسته مه کوه. صحیح ده. الان د نفي لیکلې ده، نفي اثبات مثبت، بیا درته وایم نفي منفي د فعل نه کېدلو ته وایي. لکه ما ضربه، هغه وهل نه دی کړي، داسې نه ورته چې مه یې کوه، نه دی کړي، چا نه شی نفي کوي. صحیح ده. لکه لا یضربو، هغه وهل نه کوي. او د اثبات څه ته وایي؟ اثبات او مثبت
فعل د کولو نه کولو له امله په دوه ډوله ده که نه، یا به یو کار سوی یا به نه وي سوی. که سوی یو مثبت ده، اثبات ده، صحیح ده، مثبت. او لکه د فعل کېدلو ته وایي، لکه ضربه هغه وهل کړي، سوی ده کار که نه. کتبه هغه لیکل کړي مثلا، یضربو هغه وهل کوي، دا اثبات ده، مثبت کار ده، یعنې سوی ده. او نفي منفي چې کار نه وي سوی، فعل نه کېدلو ته وایي، لکه ما ضربه هغه وهل نه دي کړي، لکه لا یضربو هغه وهل نه کوي. عنوان مو څنګه ورکوئ؟ بیا وروسته درته وایم فعل د کولو او نه کولو له امله. ښه خیر، وروسته بیا دواري درته وایم. اوس فاعل څه ته وایي؟ فاعل کارکوونکي ته وایي، څوک چې کار کوي، خبره کوي، کار کوي، لیکل کوي، تګ کوي، که نه وهل کوي، خوړل کوي، څکل کوي، دغه ته څه وایي؟ فاعل. یعنې کار کننده، کار کوونکی، کوم کار چې کوي ته فاعل وایي. دا کوم کار چې کوي هغه ته فعل وایي. کوونکی خو فاعل څه کار چې کار ده، دا فعل ده، په چا باندې ترسره کوي؟ هغه مفعول ده. صحیح ده. ګورئ مفعول هغې ته وایي چې په چا باندې کار واقع شوی وي. لکه ضرب زید عمرا، ضرب فعل ده که نه؟ دا وهل یو فعل ده که نه؟ یو کار ده. ضرب زید وهل وکړل زید چا لره؟ عمرا، عمر لره. نو عمر مفعول څه؟ د زید څوک؟ د زید رجع سوی ده، عمر یې ویلی ده. نو زید فاعل څه که نه؟ کار چا کړی؟ زید. چې شي کار یې کړی؟ وهلو کار. په چا یې کړی؟ په عمر. نو عمر مفعول څه؟ یعنې کار ده باندې کار سوی ده. صحیح ده، مفعول څه. یا مثلا كتب زید رسالة، زید رساله لیکلې وه، نو کار چا کړی؟ زید. صحیح ده. چې شي کار یې کړی؟ وهل دي، چکل دي، خوړل دي، لیکل یې کړي. کتبه ښه چې شي لیکلي؟ مفعول سته او رسالة، یوه رساله، یو خط یې لیکلی. صحیح سوه. یا ضرب فعل ده، زید فاعل ده، عمر مفعول به ده، یعنې مفعول ده. صحیح ده. مفعول بیا څو ډوله یي که نه، بیا راځي. بیا لیکلي فعل معروف یا معلوم. صحیح ده. دواري تشریح کې بیا زه ته ویم چې فاعل په اعتبار سره، نو که فاعل معلوم و د چا څه کار کړی، بیا ته معروف فعل وایي، معلوم. که فاعل معلوم نه و دا کار چا کړی، بیا مجهول ورته وایي. ښه ګورئ، فعل معروف یا معلوم دې ته وایي چې کار کوونکی معلوم وي. لکه ضرب زیدون، زید وهل کړي، وهل چا کړي؟ زید. فاعل معلوم ده، کار کوونکی فاعل معلوم ده چې هغه زید ده. مجهول فعل هغه فعل ته وایي چې د کارکوونکی معلوم نه وي، نسبت مفعول ته شوی وي. لکه ضرب زیدون، زید وهل شوی ده، او زید چا ویلی؟ خدا والا. اپاز مثال کې خو زید په خپله وهل کړي وو، دلته زید وهل سوی ده، چا ویلی ده معلوم نه ده چا ویلی، ضربه وهل سوی ده. نو مجهول فعل کله راوړل کېږي؟ تاسو ته معلومات کېږي نه چې کله یو ډېر مشهور وي، معلوم وي. مثلا کله کې داسې یو نفر مشهور وي چې ویل کوي، خلک وایي ضرب زیدون. یا څوک ډارېږي نوم یې نه اخلي، ضرب زیدون، زید وهل شوی ده، که نوم یې واخلي خو ماته به مشکل جوړ شي، یا بل څه وجه یي که نه. او بل درس تاسو دا زده کوئ چې فعل په دوه قسمه ده. چې شي له اړخه په دوه قسمه ده، بیا درته وایم چې مفعول ته د اړتیا په اعتبار سره یو لازم ده، بل متعدي ده. فعل لازم څه ته وایي؟ دې ته وایي چې صرف په فاعل باندې پوره شي. فعل او فاعل دا لازم فعل ده، او که مفعول ورسره او مفعول به بیا متعدي فعل ده. صحیح ده. دومره زده کړئ. مفعول ته دا فعل لازم چې د مفعول ته ضرورت نه لري. لکه جلس زید، زید کېناست، خبره پوره شوه که نه؟ او زید کېناست. ذهب عمرو، عمر لاړ. اوس مفعول ته ضرورت شته، خو ته خبر شوې چې لاړ، ضرورت نشته چې موټرسایکل لاړ، په موټر کې لاړ، په پښو لاړ، خو لاړ. زید کېناست، په چوکۍ کېناست، په هر ځای ناست، په فرش کېناست، په مځکه کېناست، نو کې خو ناست، تا ته خبر واضح شو، مفعول ته ضرورت نشته. خو متعدي فعل حتما مفعول غواړي، فاعل او مفعول دواړه باندې پوره شي. لکه ضرب زیدون عمرا. اوس که څه ضرب زیدون، زید وهل وکړل، خو څوک یې ووایي؟ پوښتنه پیدا کېږي که نه؟ عمرا مفعول غواړي، عمر یې ووهه. صحیح ده. او بیا فاعل په درې ډوله ده، یا به غایب وي، یا به حاضر وي، یا به متکلم وي. د څوک چې کار کړی وي که نه، یا کار کوي. غایب هغه ته وایي چې د خبرو کول په وخت کې موجود نه وي. غایب ځکه غایب ده که نه، ځکه غیبت هم ورته وایي، څوک چې نه وي تی غیبت کوي که نه، غایب وي، نه وي، ته خبرې پسې کوي. مثلا زه اوس خبرې کومه، فاعل یم که نه، متکلم یم، خبرې کوونکی یم. تاسو حاضر یې، مخاطب، تاسو زه خبرې کوم، چا په باره کې کوم، مثلا یو څوک راغلی نه ده، زه وایم فلانکی شاګرد نه ده راغلی، نه، هغه غایب څه،
خو د هر یو بیا په خپل کور کې ور بیا ځان ته تاسو ته ویلي کنه نو غایب کې بیا په دوه رقم دي چې یو مذکر د مؤنث ته حاضرم یا به مذکر یا به مؤنث متکلم یا به مذکر یا به مؤنث صحیح سو نو په غایب کې مشفق صيغه دي درې دي مذکر درې دي مؤنث حاضر کې مشفق صيغه دي درې دي مذکر درې دي مؤنث متکلم کې مشفق صيغه دي درې دي مذکر درې دي مؤنث یا تلس کې خو متکلم بیا د شفق صيغه په دوه کې راخصي دي واحد متکلم مذکر او مؤنث دواړو ته شامل ده او تسنیه متکلم جمع متکلم مذکر دي که مؤنث دي څلور ته یو صيغه چې نحنو ده صحیح ده ان شاء الله بیا وایو او فاعل د شمار په اعتبار سره بیا په درې قسمه ده یا به یو نفر وي واحد که غایب وي که حاضر وي که متکلم یا به دوه نفر وي تسنیه یا به ډیر وي جمع وي دونه به زیات وي لس وي سل وي زر وي لک وي لس لک وي سل هر څومره وي دونه زیات ته وایي واحد تسنیه جمع نو دا او د حرف مرته خلاص کو حرف تاسو ته ویلې په نحوه کې کنه بیا به وي معاد بصير تکرار وسی نو حرف تاسو ته مخلص په دوه ډول ده حرف بنا حرف معنا صحیح ده بیا ما تاسو دا ویلې چې د بنا حرف نه په صرف کې بحث کی او د معنا حرف نه په نحوه کې بحث کی درته ویلې کنه دلته بیا پر وګورځو خیر ده بنا حرف دوه ډول ده بنا اصلي او زائد اصلي او زائد دلته کتاب کې نسته ګورخه حرف اصلي دي ته وایي کتاب ته ګورئ چې په وزن کې د فا عین او لام په مقابله کې موجود وي بیا وزن څه ته وزن به راسي عربان نو د الفاظو د کلمو تلل لپاره تل لري وزن هغه تل نه چې هغه په تل کې کنه ګوپیانو بهنجانو نه الوګانو کنه نو دوی د عربي الفاظ تلیسي مثلا دي کې اوس اجمی الفاظ رنن نوزي ان کویم خو د اجمی او د عربي الفاظو فرق باید وکي صحیح ده دوی تل ورته لري فا عین لام درې حرفي لپاره ثلاثي فا عین دوه لامونه فعلله رباعي لپاره تل ده فا عین سیلام درې لامونه فعللون دا د خماسي کلمې لپاره تل ده صحیح ده نو دا به ان شاء الله بیا وایو نو کوم حرف د فا کلمې په ځای کې وي د فا کلمه د عین کلمه په ځای کې چوي د عین کلمه او د لام کلمه په ځای کې چوي د لام کلمه ورته وي لکه نصوره بر وزن فعل خط ورته راکش کوي فعل ولیکي لاندې نصوره ولیکي نون په ځای شي ده فا ده کنه صاد بجای عین د را بجای لام نو نصوره بر وزن فعل دا کلمه صحیح ده عربي کلمه ده فعل په وزن رغلی ده اضافي شی پکې نشته ني بده کې نون لام کلمه صاد عین کلمه او را د لام کلمه ده حرف زائد څه ته وایي دي ته وایي چې د فا عین او لام په مقابله کې نه وي لکه اکرم بر وزن افعل اوس د همزه اضافه ده کنه ور اکرم افعل ان همزه په سر کې اضافه سو نو فا عین لام اصل اکرمه کې اصل حروف کوم دي کرامه ولی ځکه د همزه کې اضافه ده افعلین د فا عین لام په مقابل کې کاف را میم راغلي د همزه نه راغلي یا اجتنب بر وزن افتعل نو اصل کې نو دغه تا همزه اضافه دي جنبه اصلي کلمه ده ګوره ولی اجتنب برزن افتعل همزه د همزه په مقابل کې فا د جیم په مقابل کې تا د تا نو نون د عین او با د لام اوس افتعل وګوره فا عین لام دا تا همزه اضافه دي کنه نو دا اضافه حرف زائد صحیح ده یعنی په دې کې جیم ساکن د فا کلمه په ځای نون مفتوحه د عین مفتوحه په ځای او با مفتوحه د لام کلمه په ځای کې جنابه اصلي حروف دي حمزه او تا زائد حروف دي صحیح ده راځي دوری تشریح ته راسي شابس هغه ضرور ده نو لنډه خلاصه به وګورئ تاسو ته مو ویلې اسم په کلمه مو پیژندل لفظ مو پیژند او کلمه په درې قسمه و اسم فعل حرف مو پیژندل اسم بیا درې ډولونه جامد مصدر مشتق دا مو پیژندل او دا مزدکې چې په علم صرف کې د اسم دوه ډولونه مشتق او مصدر دا څېړل کېږي جامد څه مکار نه لري صحیح ده نو فعل تاسو وپېژاند چې بشپړه معنا لري خو درې زمانونه یو زمانه پکې وي که نه لکه نصوره یو سړي مرسته کړې وه یکتوبو یو سړی لیکل کوي یا به وکړي نو نصوره په 1300 زمانه کې ده یکتوبو په راتلونکي زمانه کې د کار ته زیږېدل څرګندوي په اخر کې قرآني وظیفه هم در کوم حرف مو پیژاند
او د فعل مو ډولونه وپېژندل که نه چې ماضي مضارع امر او ځینې نهي او نفي هم کې شاملوي په درې قسمه نو اصلي قسمونه دي. نو تاسې حرف دوه ډوله وپېژنده چې بنا حرف چې دا په صرفو کې بحث تر کېږي. بنا هغه تورې ده چې په خپله معنا نه لري لکه بلکې د لفظونو په جوړولو لپاره کارول کېږي لکه په زیدون کې زا یا دال زید تر جوړ شوی که نه. او په علم صرف کې د حرف دغه ډول څېړل کېږي بنا حرف. او د معنا حرف تاسو پېژنئ چې داسې لفظ ده چې معنا لري خو د اسم او فعل له ملتیا نه یعنې پرته نشي څرګندول لکه مین اله ل پ ت دا دي که نه جملې سره تړي دته معنا حرف وایي. صحیح ده چې دا بیا په نحو کې څېړل کېږي. او د عربي ژبې تله وپېژنئ. د عربي ژبې لپاره فا عین لام د تلې په توګه ټاکل شوې ده که نه د ثلاثي لپاره. کله چې ټول سره یو ځای شي فعاله ترې جوړېږي دغه وزن ته بیا اچوئ. صحیح ده دا ډېر ضرور خبره ده. او د رباعي لپاره یو عربي کلمه و څلور حرفي و بیا فا عین دوه لامونه فعلله. او که خماسي کلمه و که نه فعل کې خو نه راځي په اسم کې نو بیا فا عین درې لامونه فعللیلون. صحیح ده. او لکه جحمریشون. صحیح ده وروسته به راسي تاسو ته به په دغه کې تېر شوي صرفي بیې کې. اوس د بنا د حرف ډولونه تاسې ما درته ویلې چې په صرف کې د بنا لفظ نه د بنا حرف نه نو بحث کېږي. نو بنا حرف دوه ډوله ده اصلي حرف او زاید حرف. اصلي حرف هغه ده چې د فا عین لام په برابر وي د په مقابل کې وي او په لرې کولو سره یې لفظ معنا ته زیان رسېږي که لکه نصره بر وزن فعله. اوس نصرانه که نون لرې کو نو معنا پاتې کېږي نه اصلي کلمه نه به لرې کوي. خو زاید حرف هغه حرف ته وایي چې د فا عین لام په برابر نه وي په وزن نه وي که او په لرې کولو یې د لفظ معنا ته تاوان نه رسېږي لکه اکرمه بر وزن افعله. اوس اکرمانه که امزه لرې کیم کرمه بیا معنا خو لري عزت یې کړی یو که نه. نو دا زده کوم حرف چې د فا په برابر وي هغه ته فا کلمه وایي. کوم حرف چې د عین په برابر وي مخامخ وي هغه ته د عین کلمه وایي. مخامخ سره ولیکئ داسې خط ورته کش کړئ بیا معلومات درته کېږي. او کوم حرف چې د لام په برابر وي هغه ته لام کلمه وایي. نو که دغه نه اضافه نور حرف راغلی او اضافي حرف وي. صحیح ده. او که دغه په مقابل کې او اصلي حرف وي. بیا زه مثالونه در کوم بیا ولیکئ اصلي حروف او زاید حروف کې معلوم کړئ. صحیح ده انشاءالله. نو د فعل په عام ډول خو تاسو ته ویلي چې فعل اصل درې قسمه ده خو په عام ډول پنځه کتابو کې پنځه قسمه هم لیکلی چې ماضي مضارع امر نهي نفي. نو ماضي مو وپېژندله چې په تېره زمانه باندې دلالت کوي لکه نصر زیدون زید مرسته کړې وه. مضارع مو وپېژندله چې فعل حال یا په راتلونکې زمانه کې د یو کار ترسره کېدل څرګندوي لکه ینصر زیدون زید مرسته کوي یا به وکړي. فعل امر هغه فعل ته وایي چې په مرسته یې له یو چا څخه د کار کولو غوښتنه کېږي چې په انشایاتو کې راځي که نه لکه انصر مرسته وکړه یو سړی. او فعل نهي داسې فعل ته وایي چې په مرسته یو چا ته د کار نه کولو ویل کېږي لکه لا تنصر مرسته مه کوه. نفي هغه فعل ده چې په مرسته د کار له ترسره کولو څخه انکار کېږي لکه لا یضرب زیدون زید وهل نه کوي انکار کوي نه دی کړي څه وي. بیا ما تاسو ته ویلې نو دویم تقسیم په فعل کې دا ده چې د کولو په اعتبار سره فعل په دوه ډوله ده چې دا کار سوی که نه ده سوی که نه مثبت او منفي. که کار سوی او مثبت که نه و سوی منفي دا زده کړئ. ګوره ښه دلته کې تاسو کتاب کې نه دي لیکلي عنوان داسې ورکئ نو د کولو په اعتبار سره فعل په دوه ډوله ده که کار سوی او مثبت که کار نه و سوی منفي. صحیح ده. لکه مثال سمع زیدون زید اورېدلی و کار سوی که نه منفي. لکه لا یضرب زیدون زید وهل نه کوي نفي ده. دریم تقسیم په فعل کې څو د فاعل په اعتبار سره فعل په دوه ډوله ده. فاعل که معلوم فعل بي او که فاعل معلوم نه مجهول فعل بي. صحیح ده. لکه كتب زید زید لیکل کړي وو اوس دا معلوم فعل لکه مجهول معلوم ده کنه فاعل معلوم ده. مجهول فعل هغه وي چې فاعل معلوم نه وي لکه ضرب زید زید وهل شوی وو چا وایلی فاعل معلوم نه ده دا مجهول فعل ده. څلورم تقسیم په فعل کې څو مفعول ته د اړتیا په اعتبار چې مفعول ته ضرورت لري که نه بیا په دوه ډوله ده فعل لازم فعل متعدي فعل. لازم فعل هغه ده چې مفعول ته ضرورت نه لري او متعدي فعل هغه ده چې مفعول ته مفعول به ته ضرورت لري. صحیح ده. اوس مثلا لازم فعل لکه قام زیدون زید ولاړ دی یو درېده مفعول ته ضرورت نشته لازم فعل ده. متعدي فعل لکه اکل زیدون طعاما زید خوراک وک اکل زیدون طعاما دا متعدي فعل ده مفعول ته ضرورت لري او دا هم ځکه چې مجهول فعل تل متعدي وي که
او بله خبره هم دا زده کړه چې فاعل ډولونه او فعل صيغې نو فاعل 3 ډولونه لري: غایب، مخاطب، متکلم. څوک چې کار کوي یا به متکلم وي خبرې به کوي کنه، یا به مخاطب وي چاته هېڅ کوي، یا به غایب وي چا باره کې خبره کوي. صحیح ده؟ نو هر یو په دوه ډول دی، یا به مذکر وي یا به مؤنث وي. مذکر نارینه ته وایي، مؤنث ښځینه ته وایي. نو دې کې به لنډه دا زده کوي چې نو فاعل 3 ډولونه لري: غایب، مخاطب، متکلم. صحیح سوه؟ خو غایب متوجه سئ، غایب کې بیا دوه ډوله دي: یا به غایب مذکر یا به مؤنث وي، مخاطب یا به مذکر یا به مؤنث وي، متکلم یا به مذکر یا به مؤنث وي. صحیح سوه؟ او بیا په د غایب مخاطب متکلم کې ارو کې 3 صيغې دي. غایب کې یا به یو نفر وي چا برګ خبره کوي کنه، یا به دو کسانو برګ خبره کوي، یا به ډیرو کسانو کې. مخاطب ته یا یو کس مخاطب ته په ولاړې مخه حاضر وي، یا به 2 کسان وي، یا به ډیر وي. او متکلم یا به یو نفر وي، یا به 2 نفر وي، یا به ډیر وي. صحیح سوه؟ نو اوس بیا تقسیم کې وکي. په غیب کې خو یا به ښځه وي یا به سړی وي. راځي تقسیموي. ټول اتل صيغې اول جوړو، بیا 14 تر جوړیږي. صحیح ده؟ مذکر غیب واحد یا به یو سړی وي، تثنیه به 2 سړي وي، جمع یا به 3 وي. مؤنث غیب یا به یو ښځه وي واحد، یا به 2 ښځې وي تثنیه، یا به ډېرې ښځې وي جمع. صحیح سوه؟ 3 شپږ. مذکر مخاطب یا حاضر یا به یو سړی وي مخامخ واحد، یا به 2 سړي وي تثنیه، یا به ډېر سړي وي جمع. مؤنث مخاطب یا مخاطبه حاضره یا به یو ښځه واحده، یا به 2 وي تثنیه، یا به ډېرې ښځې وي جمع. مذکر متکلم واحد یا به یو سړی وي تثنیه، یا به 2 سړي وي جمع، یا به ډېر وي. او مؤنث متکلم یا به یو ښځه واحد، یا به 2 ښځې تثنیه، یا به ډېر وي جمع. خو داسې بیا صيغې په فعل کې 14 جوړې شوي دي. د دې واحد متکلم دغه لپاره یو صيغه د مذکر او مؤنث دواړه استعمالېږي، او د جمع متکلم. صحیح ده؟ نو دغه لپاره یو صيغه ده. نو کو مذکر دي که مؤنث دي، 2 دي که ډیر دي، ایو صيغه کاری. نو ځکه اتلس نه صيغې څو 14 جوړې شولې. صحیح ده؟ شپږ دي غایب، شپږ دي مخاطب حاضر، او 2 دي متکلم. صحیح سوه؟ په شپږ غایب کې 3 دي مذکر غایب لپاره دي، 3 دي مؤنث. په شپږ حاضر کې 3 دي مذکر حاضر لپاره، او 3 دي مؤنث. او متکلم خو بیا دواړو سره شریک ده. نو دا به ان شاء الله نور بیا تشریح کوو. صيغې سبب صيغې شروع کیږي: ضرب، ضربا، ضربو، فعل، فعلا، فعلو، فعلت کنه. او څنګه صيغه د ضربا له څه نه جوړه شوې ده، دا به ان شاء الله وایي. نو ادومه درس بس ته خو زه صرف کورنۍ وظیفه در کومه. ډېره ضرور د کورنۍ وظیفه څوک چې نه لیکي تاوان کوي ورته. کورنۍ وظیفه به په څو درسو کې په فعل کې به هم واخلئ، په حرف کې به هم واخلئ. صحیح ده ان شاء الله. مثلا یو کورنۍ وظیفه دا ده چې په دې کې تاسو فعل معلوم کړئ. صحیح ده؟ او فعل کې بیا کوم ډول ده، اسم کې معلوم کړئ فعل، او په هغه کې کوم ډول ده زه درته وایم. او مثلا مغفرة، رزق. صحیح ده؟ لا ينصر، قلوب. صحیح ده؟ او کتاب، كتب. صحیح ده؟ بل مثال په دې کې اصلي حرف زائد حرف معلوم کړئ. مثلا دفاع عین لام په مقابل کې کومې دي او کومې نه دي. نو ولیکئ علیمه چې دا اوس اصلي حرف ده که زائد. او صادقون. صحیح ده؟ خلقه، كفروا. او وزن ته اچوي. صحیح ده؟ او دې کې به دا معلوم کړئ چې لازم فعل لکه متعدی فعل لکه نه کوم ډول نه دي. او پښتو ترجمه یې ولیکئ دري. ذهب التلميذ. څه معنا؟ ذهب التلميذ. که څو لیکئ نه سي استاد په تخته ورته ولیکي. سرق المال. سرق المال.
ترکیب به موقع کا او داسې به وي دا کوم فعل ده او صليت العصر صليت العصر أكل زيد أكل زيد ركاي كافة سجد الملائكة أو يطلع القمر يطلع القمر إن شاء الله دونا كل نيوز فهو بس وما علينا البلاغ المبين